الله الرحمن الرحیم راځو نن مو درس په وینورډ کې دی او تیر ځلې مو وینورډ اړوند خبره کړې وه تر کوم ځای پورې مو رارسوله وینورډ مو رارسولی او تر انسرټ او په انسرټ کې مو لینکس دی نه ویلي او کمنټ مو هم ورسره ویلي صحیح ده نن راځو هیډر او فوټر ته نه وایو چې دی نه وایو هیډر او فوټر هیډر اصل کې د دې ورکې دغه پاس دغه ته د سر ته هیډر ویل کېږي صحیح ده او د دې ورکې د غلان نه بیخ ته سویل کېږي فوټر د سویل کېږي ګور دغه ایریا که چېرته تاسو راشئ وګورئ دغه پاس ایریا چې د هیډر دی مشره د لاندې چې فوټر دی یو طریقه خدا سي چې انسرټ ته راشئ په انسرټ کې دلته وګورئ هیډر باندې کلیک وکړئ سیدا وای کوم ډول هیډر ته غواړئ د ځنه ته ورته هیډر انتخابولی شي سیدا چې زه په دې کې کوم ډول هیډر غواړم زه ورته فار ایگزامپل زه داسې یو ډول هیډر غواړم راشه کلیک وکړه ګوره دغسې هیډر یې درته راوستو سیدا یوه طریقه خدا را چې دې ځنه تاسې ورته داخل شي سیدا بله طریقه د دې څنګه را بله طریقه یې داسې راکړه چې تاسو دلته درېدلي اوسئ راشئ فقط دلته شی وکړئ دلته ډبل کلیک وکړئ دې بر اثر کې ډبل کلیک مو وکړ که نه دلته به تاسو شی کې داخل کې هیډر ته او دلته بیا که چېرته داخل شو دلته وګورئ بیا دې کې همدغه خپل ډولونه دي کوم یو ډول هیډر غواړئ دا ډول هیډر غواړم وګوره دلته راشه ټیپ نیم هیر دلته ورته نوم لیکلی شي فار ایگزامپل زه ورته وایم چې ټاپک سیدا څه ورته وایم ټاپک د څه په باره کې دی ټاپک ټیپ باندې کلیک کوم ټاپک د څه په باره کې دی چې ورته همه راسه ټاپک را سره فار ایگزامپل د افغانستان په باره کې دی دی افغانستان او دا څوم چپټر دی دلته دی که نه راځه موږ دا چپټر 2 شی یا چپټر 1 دی مختلف کوم یو دی چپټر 1 دی را سره صحیح ده چپټر 1 مې دلته ورته لیکو ګورئ دا یو ډول شی شو موږ سره هیډر شو سمره که چېرې زه دا بدلول غواړم نور اړتیا نه چې تاسې انسرټ ته لاړ شئ ګورئ د هیډر فوټر په نوم باندې یو ټیپ یې درته درکړ دننه تاسې راشئ هیډر ته کوم ډول هیډر غواړئ دا زه لرې کومه داسې هیډر غواړم وګوره هغه لرې شو دا هیډر ته راوسته سیده ریپلیسینګ کوي هغه لرې کوي او دا ورته ورچوي داسې هیډر غواړم راشه وګوره داسې هیډر سره راوسته داسې نه غواړم راشه کوم ډول غواړم بل ډول غواړم چې کوم ډول دلته ستاسې ورته انتخاب وکړ هماغسې ورته دې ځای نه ګوره داسې ورته غواړم کوم یو خوښ دا یو هیډر دی صحیح ده په دې باندې پوه شئ بیا د دې لپاره تاسو خپل ځان هم یو هیډر ډیزاین کولی شئ دا راشه ډیلیټ وکړو دلته هیډر ایریا کې تاسو کلیک وکړ که نه په اول ځل راغلی هیډر ایریا کې زه خپله ځان ورته ایډیټ کوم شیپ موبایل نه دي که نه راځم شیپ باندې کلیک کوم ورته م راشه دې ځای نه واخله یو هیډر را سره دومره شو را سره که نه زه راځم دا دې ساحې ته وړم صحیح ده دلته راځم ایډیټ پوینټس ته ګورئ ایډیټ پوینټ باندې کلیک کوم ورته م راشه دا دلته ډبل کلیک وکړه دا زه داسې وړل غواړم صحیح ده داسې مې ویوړل دلته راځم په دې ځای کې ډبل کلیک کوم زه ورته م راشه دا چېرته یوسه دا لږ داسې لاندې راته راوړه صحیح ده نو ګورئ داسې یو هیډر را سره پکې جوړ شو یا که چېرته دا هم تاسې پاس وړئ راځئ د دې ځای نه بیا ډیزاین تاسو ورته جوړوئ نو صحیح ده دا یو ډول ډیزاین شو کنټرول جی سره زه دا ډوپلیکیټ کوم زه راځم په دې ایرو کی سره دا زه شاته او مخې ته وړم صحیح ده دومره مې راوسته که نه راشه ډیزاین جي که دې ته را رنګ زه بدلوم شیفل ته راځم ورته م راشه داسې رنګ ورته ورکړئ تر څو داسې سوري غوندې ښکاره شي دا رنګ شو که نه زه دې باندې چېرته کړم سینډ بیکورډ دا خبرې موږ کړي دي صحیح ده دا بیک ته راته وایي که نه ګوره داسې یو چې را سره ډیزاین شو یو هیډر را سره ډیزاین شو صحیح ده دا اوس زموږ هیډر شو که چېرته دا زه سیف کول ځان سره غواړم هم یې سیف کولی شم هیډر ان فوټر ته راځم چېرته راځم هیډر ته راځم په هیډر کې لاندې تاسو وګورئ چې دی وای سیو سلیکشن ټو هیډرز ګیلري دا دی که نه څه شي په نوم یې ورکړې ورته مای هیډر څه شی مای هیډر زما هیډر شو فار ایگزامپل زما دا ډېر استعمالېږي مای هیډر صحیح ده زه راځم دې ځای چیک کوم اوکې باندې کلیک کوم ځکه چې دلته راشم کنټرول ان نیو ته دلته ډبل کلیک کوم ګورئ هغه ما سره په دې مایکروسافټ کې ما ځان سره څنګه کړ صرف په دې هیډر ته راځم که نه دلته لږ لاندې بیخته ته راشه وګورئ مای هیډر په نوم باندې شامل دی سره آیا سره شته دی کلیک مې وکړه پوره دا در سره راغی خو فقط موږ یو کاپي کړ که نه بل مو سلیکټ کړی نه و د دې وجه وه صحیح ده په دې باندې پوه شئ دا موږ سره یو هیډر ډیزاین شو په دې هیډر باندې پوه شئ که نه بله خبره موږ سره په دې هیډر کې تاسې ایډیټ کوئ دې ځای نه هم که ریموف کوئ دې ځای نه لرې کولی شئ په دې کې موږ سره بل فوټر دی فوټر ته ویل کېږي دا پیج اخري برخې ته فوټر ویل کېږي زه دا فوټر لږ تغیروم راشه فوټر ته راشه وګوره کومه چې فوټر اخلئ داسې فوټر اخله ګوره دا فوټر در سره واخلئ دا هم هماغه څه شي غوندې دی د هیډر غوندې دی دلته هم تاسې دا ځان ډیزاین کولی شئ صحیح ده په دې کې هم موږ سره مختلف ډولونه دي د هیډر او فوټر وګورم دا هیډر او فوټر دی صحیح ده مور فرام فوټر فرام office.com دلته تاسې انټرنیټ بار سره وي انټرنیټ باندې تاسو لوډ درته درکوي صحیح ده په دې باندې پوه شئ بله خبره زه راغلم هلته هیډر کې ودرېدلم
سیدا دا هیډر دی کنه زه غواړم پیج نمبر ته هغه راشه باندې کلیک کړه at the top of page ورکه بار سر کې راشه کلیک ګوره ورکه سر کې راغی سیدا چې دا راشه bottom of the page ورکه په بیخ کې راوړم معنا فوټر کې راوړم راشه کلیک ګوره فوټر کې ډکټر راوست سیدا چې دا راشه ما پیج مارجن په مارجن څنډو کې راوړم راشه کلیک ګوره دې څنډه کې سره راوست سیدا نه دې څنډه کې نه راځم پیج مارجن ته راشه په دې څنډه کې زما دلته په کار نه بیخ څنډه کې راوړم چې دا راوړم بیخ کې راوړم وګوره دلته سره راوست دا ری ګوره پامره دا نه خان دلته سره وصل سیدا نو دې څنګه در سره وصل شي بل خبره چې د کرنٹ پوزیشن سره ګوري یو چیرته تاسو دغه هیډر لومړی دلته راغله ما یو هیډر ما انسرټ کړه دا هیډر ما انسرټ کړه اوس که چیرته غواړم دلته پیج نمبر هم ورکما نو دلته زه راځم دې باندې کلیک کوم پیج نمبر باندې ټاپ اور پیج پر سر کوم نو هیډر خو را سره ورک کړ سیدا نو دې لپاره تاسو شي کوي زه راځم دا مې دې ځنه ختم کړ یو هیډر ورته راخلم چې راخلم هیډر زه راشم انسرټ خپل ځان به هیډر ورته جوړ کاغذ نه راخلم مشکل نشته دا یو هیډر دې راشه دې ځنه داسې ډریګ کا سیدا دلته غواړم زه چې راشم ایډیټ پوینټس راشه دا پوینټس سره ایډیټ کا دا دې کنه دلته ډبل کلیک مې وکړ راځه ورته مې دا سره لګ دی خواته یو سیدا دا سم واخصه کنه وڅنګه کومه زبراش ما چیرته زبراش ما هیډر تام دلته راغلی ما کنه هیډر ان فوټر دی ټیپ ته راغلم ما زنه ته لومړی د راتګ نه مخکې انسرټ تر راځم په انسرټ کې شیپ تر راځم په شیپ کې یو ټیکس باکس اخلم چې اخلم ټیکس باکس مو اخڅ کنه ورته ما غفل ټیکس باکس شاته رنګ څنګه کا لری کا او آوټ لاین هم را سره څنګه کا آوټ لاین هم دو آوټ لاین کا راځو زه غواړم ورته دلته راشه په پیج نمبر کې اوس کرنٹ پوزیشن څه معنا دا کوم ځای کې چې زه اوس ولاړم دلته راته پیج نمبر واخله راشه کلیک وکړه دا پیج نمبر غواړي نه زورته مناسب په کرنٹ پوزیشن کې پوزیشن کې زټه ډول پیراګراف بل ډول پیراګراف چې کوم ډول چې شي نمبر تاسو غواړئ خاصه زورته ما دا ډول نمبر غواړم چې کلیک وکړم لیکن ډریګ ټیک کنیکټ هغه ډول دلته سره نشي راتللی ښه دلته راشي بل وګوره ورته داسې مې پکار دی وګوره داسې ډول باندې سره راغلی دا بل به ختم کوم دا به هم سره څنګه کوم ختم کوم زه ورته په دې ځای کې زه غواړم هیډر ان فوټر از کرنٹ پوزیشن کوم ځای کې داسې ډول غواړم راشه کلیک کا دا لګ داسې څنګه کې وزدانې مو سره کنه دا وګوره کنټرول انټر باندې کلیک کوه دلته راشه کنټرول انټر ګوره وم پیج او دلته ټول در سره راغلل کنټرول پی وهم پرنٹ وګوره دلته وم پیج دی سره پامونه ورته ګوره دا نور خپل ځینو کې ټول څنګه شو دویم او دریم دلته خپل سره ورسېږي پر کرنٹ پوزیشن باندې پوه شئ پر کرنٹ پوزیشن کې تاسو سره اماغه کوم ځای چې لريدلی اوسه اماغه ځای کې شیر سره اخلي نمبر در سره اخلي سیدا پر نمبر کې بیا بل فارمټ پیج نمبر پر فارمټ پیج نمبر غواړي مثلا ګور فارمټ پیج نمبر باندې په څه کارو کنه اوس دا پیج نمبر دی کنه سیدا زبر لومړی راشم ما د دې نمخ کې دلته موږ واخستم سیدا په دې لیاوټ کې موږ تر سره روان دي زبر راشم بریک راشم ته مرا شاپ چې یو کا نیکسټ پیج سره واشه نیکسټ پیج واخلا سیدا دلته ما بریک کړ سمرا په لومړني ځینو کې داسې کې کنه غلومړني کتابونو کې چې تاسو وګورئ ځینې کتابونو کې هغه ته الف ب ت راوځي چې راوځي سره په اول ځینو کې الف ب ت راوځي کنه زبراشم دا بل ریزن سلیکم چې زبراشم پیج فارمټ ته براشم په دې کې پیج فارمټ چې تر راو ته دا سره کوم غواړم الف ب ت کې غواړم راځي چې شو کنټینیوز فرام پریویس سیکشن کنه نه سٹارټ ات دلته زم دې نه شروع کوم هم دې سیکشن اوکې باندې کلیک وګورئ آی در سره راغی پام دې زبراشم دا وته نه دی خو کوم الف غونډر سره راغی سیدا دلته الف راغی کنه او دلته لاندې براشه ما څه ورته یم دا لاندې دې مخسره کنه دا مخسره دوه دی کنه ګوره دلته دوه راغلی دی سیدا دلته به چې ورته کوم ورته هم لینک ټو پریو دا لینک را سره کته کا دلته مو کته کړ کنه راځم ورته دلته هم را سره شی استعمال کا په نمبر ته راځم ورته هم کرنٹ پوزیشن کې را سره واخلا سیدا راځي دلته براشه پیج فارمټ ته براشه دلته هم شی وکړه سره یا راځم اماغه کې بلک شی وکم اماغه کې بلک تغیرات راولم سیدا زرا علما دا یو ورکه مو سره کنټرول انټر باندې زغواړم دلته شیشم دا ورکه دا کنټرول انټر ګوره دا لومړنی ورکه را سره په الف بیجیم شروع شو چې باندې الف بیجیم باندې دلته دا ګوره دا الف دی را سره سې شو لاندې تراشه ورته مراشه ګو ټو فوټر ته نه نیکسټ لاټ شو سیدا یا زرا زمو ته ګو ټو هیډر تراشه نیکسټ هیډر ته ورشه ګوره راځي د دې ځنه بیرته کوم چې تاسو لک په اسانه ډول باندې پوښي اوس ګورئ دلته تاسو دا اول ګورئ الف دی کنه دا بل ګورئ چې دی ب دا او دا بل ګورئ چې دی مخسره دا د افرین همدا شنو ګورئ دا سر سره غلې دی کنه دا فارمټ دی مخسره سیرا اوس ګورئ دې نه شپک جوړ شوی چې دی شپک نه زورته مراشه دا شو کلم نه دا نه کنه لینک ټو پریویس یک کته شوی دی زغوان مدل تر راځي شنو شروع کوم پیج نمبر تر ازما باټم تر شو تم دې نه شروع کړه کلیک پیو کا
خاص کنټرول زد سیدا د پیج نمبر تر راځم ته کرنٹ پوزیشن کې نه پیج فارمټ تر راشه او په پیج فارمټ کې دا کوم ډول واخلا یو دوه درې ډول واخلا او سٹارټ د څوم نه شروع کا دلته تاسو ته شروع کولای شئ شو فار ایگزامپل شپږم پیج نه شروع کړئ شروع کا دلته شپږم نه شروع کو یا راځم ورته نه نه دا سم کو راشه دا مې سنې کړ پیج نمبر تر راځم ته کرنٹ پوزیشن تر راځم نه فارمټ پرنټر تر دلته راځم فارمټ پیج نمبر تر راځم دلته مې کلیک وکړ ورته هم څونه شروع کړ دا شروع کړه تر چې نه یو نه را سره شروع کړ څونه یو نه بیرته سره شروع کړ سیدا صفر نه البته د یو نه را شکل یو کنه ګور دا یو شو هغه پاس را سره څنګه شو هغه الف او ب او جیم پات شول کنه د دینه لاندې ګوري به یو او دوه او دا درې شروع سره شروع شو صحیح شو په دې باندې پوه شئ دا مقصد د پیج نمبر خبره بل چې د ریموو پیج نمبر دا پیج نمبر څنګه کا لري کا دی باندې کلیک وګوره دا پیج نمبر پر سره وسنګ شوی ختم شوی دلته دی کنه په پاس ورکه کې زو درې دلم ښه هغه لاندې فوټر کې ختم شو دا دی کنه درازم ورته مرشه ریموو پیج نمبر لري کا پیج نمبر دا پیج فارمټ موږ ورته بدل انتخاب کړی دی نو دې سره تاسو څنګه کیږي پیج نمبر ختمولای شي ښه دا دی کنه درازم دلته و درېدم صحیح ده دلته راځم ریموو تا وکم ریموو پیج نمبر سره لري کا صحیح ده یا که بیک سپیس وای په دې سره هم در سره لري کیږي سماره په پاتې نور نه هم ختم شو صحیح ده بیک سپیس باندې ختم کړ کنه ریموو بس پاتې نور نه هم څنګه شو ختم شو په دې باندې پوه شو دا پاس موږ یو بل سیکشن اخستو سیکشن باندې بیرته پیږي ها په دې کې مشکل چا سره شوی خبره پر هیډر ان فوټر کې پیج نمبر کې هیډر ان فوټر راوړو دي پر انسرټ دی دلته زغړم ټایم داخل کوم راشه انسرټ ټایم ان ډیټ کومه سغواړي ډیټ ان ټایم سیرا جو ټایم په داسې شکل کې ډیټ ان ټایم غواړم راشه انسرټ باندې کلیک وکړه داسې ټایم باندې سره راغی سیرا دا ز اپډیټ کولای هم شم تغیرات هم پکې راوستل شي سی شو دا ډیټ ان ټایم راغی ډاکومنٹ ان فولډر په اړه کې تاسو ته معلومات درکې چې افټر لیکواله څوک دی فایل نیم شې دی دا موږ سره په دې هیډر کې راوړي سی شو کویک پارټس کار کوي په کویک پارټس کې اصل کې موږ سره روست در سره روان دي سیرا په دې کویک پارټس کې زدا څه کومه سیرا زرا زما کنټرول ان باندې یو نیو ډاکومنٹ واخلم دلته وراشم هیډر او فوټر ډبل کلیک ملته وکړ هیډر او فوټر تر راغلم هیډر او فوټر او کویک پارټ زرا زما ته مراشه اټو ټیکس معنا په دې کویک پارټ کې بداسه کیږي چې دا ټیکس چې تاسو کوم یو دی دا مو دلته لیکل زه ورته فور ایگزامپل کوم چې شي بشپړ ایجوکیشنل سنټر سی شو بشپړ ایجوکیشنل سنټر سیدا سنټر CNTR آفرین دا نه کنه زه غواړم ما ورته مراشه دا سره سلیکټ کا دا سره اټو ټیکس کویک پارټس راشه پر کویک پارټس کې څنګه اټو ټیکس کا راشه سیو ټو ګیلری کا سیدا د دې راشه تاسو په نوم دا راشه به په نوم سیو کا ګوره کچې ته راشه ما بل ورځ دلته دا لیکنه ما پاک کړل کنه ځلې کوم چې بشپړ چې شری کوم بشپړ سیدا بشپړ ځلې کوم ګوره پاسه راته سجیس کړ وای ته هم دا غواړي نو ګوره فقط دلته انټر باندې کړ کوم نو ګوره ټول درسره راغی دا کویک پارټ لري پر اسمالي کې اټو ټیکس تاسو مثلا ډیر غټه لیکنه مکړی وي هغه لیکنه مو ډیر زیات بیا ځنې پکاريږي کویک پارټس ته ورواچو هغه ځین ته پکته تو حروف ویل کې پاتې نو ټول لیکل کېږي فقط انټر باندې کړو دا سی وی ان چې دی ولاتس چې دی دا ګوره فقط دا سی وی چې ډیزاین کوي کنه هغه لیکنه کړی وي به کویک پارټ ته اضافه کړی وي او دا مغه ځنې فقط څنګه کوي داخلي وي کویک پارټ باندې پوښي فایل کې دانشته چلته سیو کې به انټرویو سجا ها دا ډاکومنٹ کې ګوره ابسټراکټ او اتر څوک راشي فیل دی به خبرې شي شو چې تاسو د هیډر ایریا ته شیر ولې تصویر ولې راشه کېو کړه دا تصویر غواړم راولم سې دا زرا زما ورته راشه زغواړم چې دغه تصویر چیرته راولم هیډر ته راولم دلته انسرټ باندې کلیک کوم ګوره هغه تصویر ایریا ډیر غټه را سیدا زما راشه مله تصویر ولې دې نه راځي کچھ نه کما سیدا ګوره نور هم ورته راځي کچھ نه کوم سماره راځو ګوره دا ایریا راکنه دلته ګوره دا تصویر سره ونی سره ګوره هیډر کې موږ انسرټ کړ په دې باندې پوښي چې څنګه هیډر ته یو تصویر راوستل شي پوښور باندې انلاین پکچر دلته تاسو انټرنیټ ورسره یو انلاین پکچر تاسو راوړی شي شو ګو ټو هیډر ته راشه دا اوس هیډر دی کنه هیډر کې ولاړ زه ټام فوټر ته راشه ګو ټو فوټر ته راشه ګو ټو هیډر ته راشه پریویس مخکینی کوم یو چې دی هیډر چې هغه ته راشه نیکسټ هیډر بل کوم یو هیډر دی زرا زما دلته وګوره کنټرول انټر دلته ما ډېرې واخیستلې کنه زه دلته دې هیډر کې ولایم زه ته مخکینی هیډر ته زما راشه کلیو کا دلته ګوره مخکینی هیډر ته وړي نیکسټ بل هیډر ته وېسته خدام بل ته وړي شي دا دی کنه موږ سره هلته هیډر یې موږ ورسره سیچ جوړې کړو بیا دې زینت لای راتلی شي یو هیډر نه بل هیډر ته صحیح ده مشکل سره ګو ټو فوټر ته راته لاړ شه نیکسټ بل لا وسره واخله پریویس مخکینی ته لاړ شه سی شو ګو ټو او دا ورسره ټاکل لینک ټو پریویس مخکینی سره لینک ختم کا
بل خبره چې د موږ سره اپشنز کې وای ډیفرنٹ فرست پیج لومړنی پیج را سره ډیفرنس دا لومړنی پیج اکثره وخت زیاتره خلک دا د تیش لپاره پیج کور پیج لپاره کنه نو تاسو چې چالي کنه درکړه چې دا راته کور پیج مرته جوړ کا نو تراشه ډیفرنس فرست پیج باندې کلیو کا هغه اول لا سره څنګه شو خالی بار شو او دا نور پاتې بر سره څنګه وی داسې شکل کې راغلی وي سیدا پریوانه پوښتنه ډیفرنٹ اود ان ایون پیجز ډیفرنٹ اود ان فیو پیجز سمانه وای دا کوم یوي دا اود معنا تاک چې کوم وي ان ایون او جوف پیجز دا سره بدل راواله ګور راشه کلیک وکړه یو جوف ته کا تاک دی جوف ته کنه یو تاک ته سیدا دلته کلیک وکړه راشه دا بیک سپیس کې دلته ځلې کوم چې this is the shape this is a سنم شری this is a ثنا الله سیدا دلته دی جوف تاک کې مې چې ولیکه ثنا الله مې ولیکه سیدا او زرا اعظم دوه چې دی دوه جوف ته کنه ګور دلته دوه خالی دی زرا اعظم ټیم چې this is a سنم شری ضیاء الله سیدا داسې لیکنه مو کړل کنه زرا سم لګي تاسو چک کې اوس اول جفت کې تاک دی کنه ثنا الله راغله دویم جفت کې تاک دی جفت کنه ګور ضیاء الله راغله دریم بیا تاک دی سیدا سلورم بیا جفت ګوري نو هغه لیکنه چې تاسو تاک او جفت کې ته فرق راولي دي چې تاسو خبر شي شورت ډاکومنت ټیکس سره خایا مې خېدې زینو ورته خبر شي سی شو هیډر فرام ټاپ د هیډر ایریا ودومره راکنه زوته ما لګی راته غټه ګورو دومره لا هیډر ایریا څنګه شو لاګه شو بیرته کچھ نه کرا سر تکلیف وکړه بیرته کچھ نه کیږي هیډر فرام باټم د لاندې بیخ څنګه هیډر څومره دی هیډر نه دی دلته فوټر دی موږ سره سیدا فوټر فرام باټم فوټر دی څومره اوسي فوټر ایریا ودومره راکنه ځوان ملګي کما راځم دلته فوټر څه شو یار دا موږ سره دی کنه دومره وخت و دا موږ سره فوټر ایریا راکنه زورته مراشه دار سره څنګه کما یا زیاته کا ګوره په زیاته باندې ګوره فوټر دومره ایریا ځان ته ورسره دی باندې کلیک کبیر د څنګه کیږي کم شي انسرټ الاینمنت ټیپ ځان ته جوړوي مثلا دا سره پر اسمالي کله چې تاسو هغه لیکنه کوي کنه په لیکنه کې نوم ولیکي فادر نیم ولیکي سیرا راځي چې بیرته عملی دلته کوم خو خبره وخت کمزور دی خو راځي لږ به عملی کار لږ کوم اوس مثلا دلته موږ لیکلای دی نیم چې موږ لیکلای نیم که چیرې زرا زما داسې ډبل ډاټ خدا خو لږ غلطي را سره راځي کنه زه غواړم یو ټیپ درته څنګه کوم کېدم انسرټ ټیپ ته راځم ورته هم چې کوم خواته لاړ شم وای سنټر خواته کنه نه راشه رائټ خو خواته لاړ شم چې شو چیرته استعمال کوم ډاټ درته استعمال کوم دومره راشه دومره ورته ډاټ استعمال کوم اوکې باندې کلیک ګورې تر دې ځای پورې سره ورسېده سیدا نه زورته ما راشه نه راشه دې ځای باندې کلیک ورته ما چیرته راشه الا انسرټ الاینمنت ټیپ ته راشه ټیم سنټر کې نه مارجن کورې نه ورته انډنټ را سره واخلا سیدا مارجن سره واخلا لیفت خانه چې کوم یې دا سره واخلا تر 2 پورې لاړ شه دلته راشه اوکې باندې کلیک کوم دلته راشه ټیپ باندې پریس ګورا دې ځای پورې سره ور پام نه کنه دلته فقط دومره چیک وته و دلته دا وها تر 3 پورې بری بي ګورا وستا مخکم لاړ ټیپ هغه ټیپ ایریا مو ورته سره کړل ها چې ګور نیم مو وها کنه ورته ټیپ درته وهم په ټیپ در سره وهم او څوم دې پوری راځم دلته انسرټ تا ورته سنټر خواته وسه یو څه نه دومره را سره راواله سیدا دې پر کلیک کرا ش کلیک ګور دو پر دار راغی اوس فادر نیم وای کنه چې فادر نیم چې دې مخسرا فادر نیم دې مخسرا ترازه دې لپاره ځبل الاینمنت سیټ کوم راشه ورته دې پر واخلا سنټر سره نه دا رائټ خواته خي خواته راته یو څه دې سره هم دا سره راواله چې کلیک دې شو کا ګور دا سره سیدا دا اوس ګور په چیز راغی په منظم ډول در سره راغی مشکل پکې شته نه خپل کلوز هیډر دا هیډر او فوټر څنګه کا کلوز کا راشه کلیپ یو ګور کلوز شو در سره په انسرټ ټیپ کې هیډر او فوټر ختم شو نیکسټ کلاس کې ان شاء الله ټیکسټ او سمبلز باندې خبرو سیدا انسرټ ان شاء الله په نیکسټ کلاس کې ختم